د یو ملنګ بل ملنګ بدی شي دا موږ ملنګان که رايوځې شو کنه باسین صاحب او مشري تاسو کړئ کله هم چې زموږ سره د ټولو سره وختي که هغه افسر افغان دی که شوکت دی که زموږ اتل صاحب دی جدت او قدامت د یو بل سره لینکۍ دي لګیا دي. سلامونه او احترامات قدرمنو افسر افغان د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې دا مهال یو بل سلسله تاسو لپاره راوړم. تاسو به کته شي چای د ګوړې چې د نوم اوریدو سره د انسان په زړه ذهن او په معده باندې یو ډېر خوږ احساس راپرېږي. زمونږه پښتون چای او زمونږه پښتنه ګوړه. زه د اجمل منصور صاحب دغه شعر اکثر په داسې موقعو باندې وایم چې پلار مې افلاطون نه و خو ویل به یې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي. زمونږه د مفتی محمود مرکز مخامخ په رینګ روډ باندې چای د ګوړې یو نوی داسې ځای خلاص شو چې چېرته به تاسو د خپلې سیمې چای د خپلې ګوړې جوړ شوی چای څښلی شئ. دا زمونږه یوه نوې لار ده چې په دې کې به بلها پښتانه ځوانان پښتانه مشران او پښتانه فکرونه په روزګار باندې وي یو طرف ته، بل طرف ته به تاسو ته ډېر پاک ډېر هایجینیک او ډېر ارګینیک خوراک میلاویږي. ځکه چې که موږ غواړو چې پښتانه دې اوس پرمختګ او پرمختګ وکړي نو موږ به دیو ته د دیو معاش مضبوطو، دیو ته به کاروبار ورکوو، دیو ته به روزګار ورکوو. او د هغه لړۍ په کړۍ کې نوید یوسفزی زمونږه یو ډېر ځیرک فکر هغو یو بل ګام پورته کړو ځکه چې دلته اوس موږ ته د کاروبار ضرورت دی، د تجارت ضرورت دی، موږ ته د روزګار ضرورت دی. نوید یوسفزی به پښتو چې د دې په شا باندې کم تحریک دی. په دغه نننۍ د دې د پرانستې په دستوره کې ډېر محترم پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب راغلی دی، ډېر محترم اسرار اتل صاحب راغلی دی، د سندرې د دنیا پیژندلی نوم کرن خان صاحب دی او داسې نور خلک هم دي. دوی دغه روزګار ته دوی دغه نوي انیشیټیو ته په کم نظر باندې ګوري. دغه ټوله سلسله تر تاسو در رسومه ما سره اوسئ. چای د ګوړې بیسیک کنسپټ هم دا دی چې موږ ارګینیک فوډ پلس موږ دغه زمیندارانو دپاره په مارکیټ کې یوه لاره برابر کړو. دویم بنیادي هدف پکې زما ذهن کې دا و چې یاره زموږ دلته کې لټرري سوسایټي نشته دی د پښتو ادب دپاره کار وکړي، د ایون د انګلیش ادب دپاره، د هندکو ادب دپاره. لکه اوس ما یو ملګري سره خبرې کولې هغې کې هندکو لینګویجز نشته دی که موږ آنلاین وګورو. نو موږ دا سوچ دی چې موږ دلته کې د لیټریچر او د کلتور دپاره یو زمینه برابر کړو چې د پښتونولۍ د څومره ملګري دي او څومره ځوانان دي که هغه په هر یو برخه کې دي هغوی دې راشي دلته کې د موږ سره کښېني یو کپ چای به مو څښو، ورسره به چې کوم دی نو د دې ادب او د دغه دپاره یو خدمت وکړو چې زموږ راتلونکي کل زموږ ځوانان په دغه کلتوري اړخ کې او په دغه د ژبې په اړخ کې د ادب په اړخ کې د ټولو نه زیات پیاوړي پاتې شي.
کومه خبره وکړه بس موږ ټول ملګري شو په دغه ناستو کې به کینو عملاً په دې کې به برخه اچو موږ د فکر ملګري یو نور باسین صاحب دي د مشران دي به خبرې وکړي کوشش په دا کوو چې خپل حاضري به یقیني کوو دلته به راځو او د دې چې کومه خبره کوي که هدف دغه وګرځو نو زما په خیال چې په خیبر پښتونخوا کې یوازې نه تر لرې لرې پورې به زموږ دغه بیټکونه دغه حجرې دغه ناستي دا دوامدار پاتې شي او موږ یې ملاتړ کوو موږ به سره ولاړ شو ډېره مننه کور ودان ډېر زیات خوشحاله یم ډېر زیات خوشحاله یم چې زمونږ یو دوه داسې ملګري چې هغوی ډېره اوږده تجربه لري او د انټرنیشنل ایکسپوژر دی د هغوی د بزنس ایډمنسټریشن نه ډېر ښه خبر دي خاص کر نوید یوسفزی صاحب او عارف صاحب دوی د ژوند ډېره د نږدې نه مطالعه کړې ده د کاروبارونو یې ډېره د نږدې نه مطالعه کړې ده نو د هغوی دننه هغه خپل ثقافتي رنګ چې دی په کاروبار کې هم پروت دی نو دا یو ډېره لویه خبره ده چې خلک کاروبارونه کوي او هغه په کاروبار کې هم یو میشن لري زه اکثر وایم چې دا پرایویټ سکولونه چې څوک چلوي نو دا د حکومت سره ډېر مدد کوي خو که دوی تشې پیسې ګټي نو دا صرف د خپلو بچو خدمت کوي او که دوی ورسره یو میشن وساتي چې یاره موږ د قام خدمت هم کوو موږ خپل ولس هم نازو موږ خپل اتلان هم نازو نو دا یو ډېره لویه خبره ده نو کوم سوچ چې دوی راوړی دی دا چای د ګوړې چې دی د دې خاص د دې نوم نه اندازه کېږي چې یاره زمونږ ملګري صحیح اراده لري نو دا داسې ښکاري لکه چې جدت او قدامت د یو بل سره لینکۍ دي لګیا دي د عارف صاحب اتل صاحب دغه ټول زموږ دا ملګري چې دي په پېښور کې موږ مخکې هم دا خبره کړې ده عمران اشنا او زموږ د امیر ډلې ملګري ټولو چې زموږ د ناستې پراپر ځای نشته چې موږ هلته کینو داسې خو ډېر ځایونه دي یو ځای ته راټولېدی شو نو دا زما په خیال چې هغه زموږ چې کومه هغه تشنګي وه هغه نیمګړتیاوې وې هغې له نوید صاحب ډلې او دې ملګرو دغه یو هغه فاینل دغه یې ورله ورکړو چې دا اوس زموږ د ناستې ځای هم دی کله هم چې زموږ سره د ټولو سره وخت وي که هغه افسر افغان دی که شوکت دی که زموږ اتل صاحب دی زه خپله یم یا زموږ ملګري راځي نو دلته به ورته هغه خوراک هم میلاویږي بیا به د دې سره سره داسې کوو چې د خپل طرفه لکه زه خپل زما خپل څو کتابه دي د اتل صاحب کتابونه دي د استاد محترم عباسین صاحب دی بیا نور که زموږ سره داسې اکثر زموږ په لایبرریانو کې داسې چې یو کتاب درې دغه پراته که نه یا یو کتاب درې پراته دي موږ سره نو هغه موږ د خپلو لایبرریانو نه راوړی شو دلته کې به پراته نو که د نوید صاحب خبره څوک ګوري نو هغه به بیا مستفید کېږي هم دغه ځای دی هم وداني ملګري دي هم وداني نن هم راغلي بیا هم راتګ ته هم هرکلی وایو کور مو ودان ډېره زیات چې د ګوړې اوس بزنس دی خو نوید صاحب عارف صاحب دا کریډټ دوی ته ځي عباسین صاحب چې دا د علم خاوندان دي پای کې هم یو کوشش کوي چېرې د ګوړې سره سره څو کتاب هم ولولي حالانکه موږ د کتاب نه ډېر لرې خلک یو او زه بس مختصر خبره کوم ستاسو د خبرې نه پس زما خبرې به ډېر ځای نه نیسي ډېر مهمه خبره ده پکې وشوه چې یاره زمونږ د ناستې ځای پکار نو ستاسو خبره ټیک ده موږ به یو بل پسې چېرته ګرځو یو متل نه وي د یو ملنګ بل ملنګ بدي شي دا موږ ملنګان که رایوځای شو که نه عباسین صاحب او مشري تاسو کړی نو د دې مریدان به هم ډېر زیات شي بیا به خلک کتاب ته هم کینی او یو نظر کتوله به تاسو له هم راځي چېرته به وایي چېرې زه کرنه هم راغلی ده د به خپل مینه والي داسې د اسرار صاحب هغه شان د نورو ملګرو ماشاءالله نو تاسو خو د خپل میدان ستوري یې خلک به دله خامخا راځي خو حیران سړی په دې شي چېرته موبلیل یو سروس سټیشن یو پای کې بیا د علم او د ادب خبرې نو سړی حیران دریان شي نو نوید صاحب تا ته خو سلام پکار دی ځکه چې ستا سوچ دی که نه نو د دې چت لاندې ډېر تکړه تکړه خلک یې کېنو چې زه په خپل ارمان یم چېرې زه یې ووینم زه یې وګورم زه ورسره میلاو شم خو موږ د جنازو نه نوزګاري ګو دا به زموږ بدنصیبي وي صحیح ده نو دا یو ډېر ښه تاسو یو بنډار مو جوړ کړو چې کېنو یو بل سره به ډېر خیالات شریک کړو اسرار صاحب ما ته وویل یاره په دې به ډېر کار کوو ګوره جي دا پښتون زموږ نه بسلو دا کومه پښتو چې موږ وایو که نه جي ما بله یو پروګرام کو جي ما سره خبرې وکړې زه سره د کوواټه پورې تلو نو چې هغه ما سره عباسین صاحب په پښتو کې خبرې وکړې نو 3 جملې داسې وي چې ما هغه ته ویل د دې نه پښتو ترجمه لږ راته وکړه د پښتو بیا د پښتو ترجمه کوله نو زموږ نه دا پښتون پتلو ده د کتاب کتنه دا خو جي دا خو بیا د دې خو سوچ هم نشته که چېرې موږ چې تافته کې خو خیر زمانه خیر چې تاسو وخت ورکړې خو که په میاشت کې هم
کم از کم تاسو راجمع کېږئ نو زه چې د دې به ډېره ګټه فایده وي. اخري خبره کومه، ما بلس پروګرام کو نو ډېر ستر سندرغاړې ده زرڅانګه، خو د ټینټ کیوسي تمبو کیوسي چې زه راتلم نو هغه زوی ما ته وی ایثار شم نه زه ایثارېږم نه، خو ما ډېر ناوخته وی چې دا ګوړې ده بس ما کیمرامین ته لکه بریک ووایه چې دا ګوړې ده. صحیح ده جي. نو د خبرې نه خبره ځي، خپل کلتور له اوچت کې دا زموږ پېژنګلو ده. چې پښتو وایم زه پښتون یم، زه چې بله ژبه وایم په ما کې کلچ دی. شو که پکول دی که صادر دی پښتون یم. صحیح ده. د خپل کلي خبره اتره کوم، سپلی پیزار جامې خمتار سیادوم، زه پښتون یم. د دې چوکاټ نه چې وځو والله کوم څوک قبول کړي. نو زه تاسو ته یو ګزارش کوم باسین صاحب چې تاسو مخکې شئ، موږ کشران یو، تاسو د قافلې مشري وکړئ، موږ به درپسې وو انشاءالله العزیز. یو ښه منظر کشي به وکړو. پښتنو سره پاتې څه دي؟ څه ورسره پاتې دي؟ که پټکې تړي، که دا پکوله چي نو بدنام دی، که جامې چي بدنام دی. نو راځئ چې دا تصویر صفا کړو او دا ستاسو غونډې کې د مشرانو نه بغیر نه کېږي. نو زه کرن صاحب ته هم ګزارش کوم او تاسو ته هم ګزارش کوم، نه چې څونه ملګري ښاغلي هغوی ته هم گزارش کوم. او په اخره کې چې دا کم میلمانه د کم ځای نه راغلي د بره پښتونخوا نه، نو موږ نه اوس هم د بارودو بین ځي. نو راځئ چې یو خوشبويي جوړه کړو د علم او د پوهه. یو جهان مننه.